بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نننی ټاپک دی په لیکوپلاست باندې. دا د پلاستډ یو قسم دی. د پلاستډ مونږه درې قسمونه ویلو: کلوروپلاست، کروموپلاست، لیکوپلاست. نور هر څه کور شوي دي. اوس نننی ټاپک دی په لیکوپلاست باندې. نو لیکوپلاست ورلډ مینینګ ته غوږ کېدی. دا د دوه ټکو نه جوړ دی. یو ته ویلی کېږي لیوکس یا لیوکو ورته ویلی کېږي، بل ته ویلی کېږي پلاست. څه شی؟ پلاست. لیوکو یا لیوکس ویلی کېږي کلرلس ته. مطلب داسې پلاستډ چې د هغې کلر نشته دی. کلرلس څه ته وایي؟ چې د هغې رنګ نه وي. او پلاست خو مونږ ویلی وو، دا څه ته ویلی کېږي؟ باډي ته. نو مطلب د دې دا شو چې لیکوپلاست مونږ سره داسې قسم پلاستډ دي، داسې پلاستډ دي چې د هغې رنګ نشته دی، چې هغه کلرلس دي. نو دیز آر کلرلس پلاستډ. دیز آر کلرلس پلاستډ. دا څه دي مونږ سره؟ کلرلس پلاستډ دي. په دې کې کلر رنګ مونږ سره نشته دی. دا په کوم ځای کې موندی کېږي؟ هغه په مختلف حصو کې د بوټي چې دی موندی کېده. نو دا اصل کې موندی کېږي په سټوریج پارټس کې. صحیح ده؟ سټوریج پارټس آف پلانټس. د بوټي چې کوم سټوریج حصې دي چې هغه څه شي سټور کوي، دا په هغې کې موندی کېږي. لکه مثال په طور باندې زه تاسو ته ووایم، یا انډرګراوند پارټس کې هم دا موندی کېږي. په څه کې؟ په انډرګراوند پارټس. مطلب داسې حصې د بوټي چې هغه په ځمکه کې دننه دي، دنده دي. په هغې کې مونږ سره څه موندی کېږي؟ لیکوپلاست. لکه پوټیټو ټیوبر چې کوم دی که نه، ټیوبر. دا په پوټیټو کې هغه سترګه چې ورته ویلی کېږي، په پوټیټو کې دی دا. نو په هغې کې به مونږ سره دا لیکوپلاست دي. دا شانتې بلب چې دی دا په اونین کې دی، آنین پیاز چې دی په هغې کې موندی کېږي. خو انډرګراوند پارټس چې څومره دي مونږ سره، دا په هغې کې مونږ سره څه کېږي؟ موندی کېږي. او د ده کار څه دی؟ سټوریج آف فود. سټوریج آف فود. دی مونږ سره څه کوي؟ خوراک سټور کوي.